د مشهور اداکار اسماعیل شاهد د مرګ خبر په سوشل میډیا باندې راغلو. د هغه د مرګ تصویران او ویډیو په سوشل میډیا راغله چې د هغه په اړه کې ویل کېږي هغه مړ شوی دی. د دې واقعیا په اړه کې پوره تفصیل سره تاسو سره معلومات شریکو. که تر تاسو هم معلومات اخیستل غواړئ نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او قدرمنو ملګرو دغه تصویران او ویډیوګانې در سره هم شریکو. دغه که تاسو هم کتل غواړئ نو موږ سره پاتې شئ. خو دغه نه مخکې یو څو د اسماعیل شاهد په اړه کې خبرې در سره شریکوم چې دغه ډېرې ضروري ګڼم. چې اسماعیل شاهد خو به تاسو ډېر زیات پیژندلو چې هغه د مزاحیه ډرامو یو تکړه اداکار او هغه همیشه دپاره مزاحیه ډرامې جوړې کړي دي. په دغه کې خلکو ته یو میسج هم ورکړی دی او په دغه ډرامو کې ډېر خلکه خندولي دي، یعنی د خلکو د خندا دپاره یې دغه جوړې کړي دي چې نن سبا یې ډرامې هم نه دي راغلي او نن سبا چې هغه ډېر زیات د سکرین نه اخوا شوی دی. چې د دې په باره کې دغه خبر هم راغی چې هغه مړ شو. نو د دې پوره معلومات او تفصیل سره مو چې معلومات وکړو نو هغه اسماعیل شاهد چې څو ورځې مخکې په هسپتال کې پروت و چې د هسپتال څه تصویران یې په سوشل میډیا باندې راغلي وو چې د هغې نه بعد یې دغه تصویران راغلل او ورکې ښکاره کېدل او ورته بره داسې لیکل شوی هم و چې اسماعیل شاهد مړ شوی دی. نو چې کله موږ د دې معلومات کول شروع کړل د هغې کې کمنټونو کې هم ځینې خلکو لیکلي وو چې آیا دا واقعیا دروغ ده او دا د هغه تصویران ایډیټ شوي دي. خو ځینو خلکو ویلي وو چې دا حقیقت دی. چې کله مو معلومات وکړو نو د دې نه دا معلومه شوه چې هغه مړ شوی نه دی، ژوندی دی. ځکه چې د هغه څو ورځې مخکې هم د سیلاب یوه ویډیو راغلې وه چې د سیلاب ځپلو دپاره یې پکې خبرې کړې وې او د هغې دپاره یې ویلي وو چې د هغې سره مدد وکړئ او د هغې سره امداد وکړئ چې هغه خلکو ته امداد ورورسي چې د کومو خلکو کورونه خراب شوي دي. نو خوږو دوستانو دا خبر مو تر تاسو هم را رسولو. که د هغه په باره کې کوم خبر هم راځي نو هغه هیڅ حقیقت نه لري.